خدا خیټه داسې کش کش کوي داسې چانس مانس وګوره چې ویو نو ولې زموږ دا کش کش نه کیږي موږ هم د سره داسې بې نشیو سړي او خو ګریږو نه ګریږو دا ولې بس دا خو ګوره موږ کې صفت هم دی که نه چې نه ګریږو ځان به ګرې خو پک نشته که نه نور روانه داسې ښه غږې څه مزه کوي دا نو ته وګورې یا لکه چانس مې ولید کوم دی ځه داسې ورته راتاو شه ته واپسې منډې ووهه داسې منډې ورپسې ووهه ما یې خو منډه نه وهلې کېږي دې خوا راشه چې مې ورته ووایه کېنه خوږه مه خړه دې پرېښوه ته زموږ دې خوا لاشې نه راځې ولې تا خو کانټې واړوله نو دا چا راونوله خو دا خو ما ته لې ونیسله که نه ته خو دا سم نه هسې بوجه یې بس خبرې ډېرې مه کوه د کور خوا ده ځان وباسه هغه ترور راباندې رانشي راځه جوړو دیم تباو برباد که جامې مرانو شلولې ځه که یو 10 روپۍ راکوله د موږ خپل پاټک یاره ته ووایې تاسو مخکې جوړې دوه پولیسو کې یې که نه نه نو بیا بدماشان نه نو بیا به دا د موږ خپل د وصولې دغه لکه یو 10 روپۍ ته واله هغه یو 10 روپۍ راکړه د ماشیخ سلطان زمې ښکارېدونه ته وایه څونه ښایسته داسې کار دی دا پښتون نواز شریفه دا ډک تندې چیرې نیولی دی او ای کوږ سترګیه خو تاسو داسې شی که نه چې د اوښکو په ځای وینې م نه توی شي په سترګو م رانه روپۍ ونه وینې ته وګوره که نه زموږ د مخ نه چې دا وینې څاڅي دا خو موږ نشه پرېښې ده دا د کاسې په شان خولې دې نیولې خدای دې تباو برباد کړه نو چې هغه څه ووایي نو تم به د کونړ اراده یو درز لره که نه رښتیا وایي راځه مړی اوس باندې پته په میدان ولګي راځه تاسو خو ډېر هوښیار یې که نه ځانه غټ حرامیانې چې دي به په پردونه مونږ نه راشي نو چې جیب کې به راچې ما سره پاتې کړي به لاس هغه به رانه پټې کړې ما دې خو دې دې نه کړي چې تا بدرنګ او تا څونه سوټ بینده نه ځي تاسو خو سره خرو کار خو نه کوئ نه وایم دا چرګه د نه په دې سر کښېنو وایي دی دا وګوره چې دا د چا غریبانانو کړه کړه خیري به کې ظالمانو دا وله بوځې نه که ته خو دومره خبرې کوې ته وایې خو نادره دفتر ته م بوځې صنعتي کار خو راله نه جوړی خو به 10 روپۍ هم نه نغوښتي دي او راکوه خو رالی راک نو دې سپینو جامو ته دې ګوره په دې سر دې چونخ پروت ده او 10 لوټ پکې نشته نه او که نه ستا هغه خو راغښتې راغلی وټ ته داسې خالي کړې تحفه ته ویله ګنو ټل دی او زه داسې کار دی اوس دا غړه ښه زه راځم 50 په تاله درکړم او 50 په تاله درکړم بس ډن نه که نه غړه خو بیا زموږ پته نه لګي کېدی چې مونږ به یا جمدي وي یا بندي وو نو تاسو چې وایي دا زموږ پاټک دی نو څنګه بیا هم پته نه لګي وګوره ولې خلکو کې چې ته خینټه کړم دڼ چې وه خوا دې خوا یاره که خوښې دیم تباو برباد کړه کارونه وارث لګېدلي ما ته یې لګوې تاسو دواړو ته لګېدلي کارونه پکې سوي یعنې که دا سړی زما خیال دی جوړې ټیک وایي دا هر وخت ځان ګرم را ګرم هغه وایرس ما ته چې ته نه لګېدلي زه خو یم زه درته لږ ډونټ ټچ می پلیز وایرس په تا باندې څه کوي مونږ خو خپله جراثیمي وه داسې کار دی چې په دې روټۍ او په دې چرګه څه کوې یاره چې څه به درته ویم دا خو چې ستا په شان داسې دې موټرو کې دا مالدار غونډه کې شومان راشي که نه نو هغوی ته ووایم یو 10 روپۍ راکړه 10 ورځو ناري وو د هغوی د ظالم بچي محفوظ یو یو روټۍ راله والي نه خیر زه ورسره سمه ګوته وکړم که نه څه ګوته ورسره وکړې خبر خو نه که نه زه ورسره داسې چل وکړم چې خوا یو چولو والی به 500 روپۍ روټۍ هغله واپس ورکړم ته خدای م بې خو بس ته ووایې ګوله ګوله وایم خولې مې ماته شي تا ته خو زه ګول وایم دا د هندو کمبر په شان دا روتې تندې چې نیولې دی که نه ته په دې چرګه څه کوې وایم زه مونږ خو نشې تماشې کوو ژړ بوډا تا ته اوس وګوره ما پسې خندا کې
دا نیا چې دی را سره ده نو دا داغو چرګه ده او دا ګو چرګه شنو دا چې کنه کې واچي او ستا غوندې کې سپین روبي بیا داسې مخې نه راشي او روپۍ نه راکوي او نو څه نو د دې هغه انډه راوالم او په دې سپینو جامو پورې ونه دا راته ځوان ووایه که نه چې تاسو کار قصب نه کوئ نو کار قصب به څنګه وکړو یاره ولې نه موږ داسې کوې لکه روټۍ دې رانه ټوله ختمه مړه دا خوارن یو بوټې وکړي نو دوا نه چینې د په کور کې هم ګوره یو غټ پټ رور دی او واړه واړه مور او پلار هم دی ارور هم شپاړسم کړی دی خو نوکري نشته بس موږ ورته وایي راځه زموږ دې بزنس کې شریک شه نو هغه وایي نه زمونږ خو داسې بزنس دی چې یو چرګ هم خرڅه کړو نو 500 روپۍ دي مدام څه کې په لاره چې زه که چېرته سوپېدار مخې نه راغی که چېرته سپلی مخې نه راله دا راته ووایه تاسو دواړه که نه چې په دې چرګه څه کوئ دته به څه واولو به ورته راس پړو نیږه خبره داسې ده که نه چې دا خو مونږ د خپل را روان نسل لپاره یو ښېګړې کار کوو مونږ یو کمیونټي جوړه کړې ده په هغې کې کورنۍ چرګې ویلفیر ارګنایزیشن نوم یې دی او په هغې کې مونږ دا چرګې پټو او هلته سټور کوو نو کو دا را روان نسل چې کم دی دوی به را په ارامي چرګان خوري نو بیمار به شي نو بس مونږ به اخره کې دا کورنۍ چرګې والا راوباسو یو ښېګړه به وکړو دې کې اوس ته څه وې دا تاسو خدمتي خلک یې ما ته نو ولې موږ څه خوار ځان خلک خو نه یو موږ خو د معاشرې دپاره ډېر اهمیت معاشرې ځوانه ناسورانې چې نشي تماشې کوئ که نه او دا نوي نسل چې تاسو د ګوڼې وروسته راوځه هغوی هم درسره عادتېږي زه یم چې دواړه داسې کوم که نه چې پرې پوړې مې وتړم او د صدریات مې داسې وکړم پاسې موږ ولې ورنو چې نه په موږ یې څوک خرڅوي هغه خلک ورنو وله ته موږ ته نر شي په موږ غریبانانو باندې لاس راوچتې داسې کار که نه بس ماله مازغه نور مه خورئ زه دنه ورځم صحیح ده څه پړم خو نور څه شته نه دا موبایل باندې راکړی ورګه یو منټ دا لس وکړه لري تباکه تا د خو ډبل کارونه لګېدلې مټې پړسېدلې دي سیا به کړې او غوا کلاس دا ته ورته ټکه نه پیسې راغلې دوسته څنګه چې ته موږې غونډې که نه او لوټ کې ساخه ګوره ټیک ده که نه نقد پرې نقد راکړی وې که نه نقد صرف هغه مخامخ نه دغه ټیکهدار هغه دغه منډې را ورځم او راځم دره یو کې دا یو چاپاڼه باندې راکړی و یو خوښه مړه دله زرم کړم روک شه مړه پرې خوښې زم دنه تاسو رو مازغه مړه لخوړې سړي را نخپې وکړلې مړه خو نقد یې باید تې اخیستی وې یاره ما خو وې دا کمیس باندې تې اخیستی و مسلمانه پهلوانو خو زه مړې دې کې بېخیري درته بل دی کې به م راده دره کوله کړو چرګه خو به خرڅه کړو که هغې کور مخې ته یو بلب چې هغه به روباسو لکه دا به څه کړو ماښام دپاره خو نشته او ظالم بچی جوړ ستا روجم نه ده که نه ما خو روجه ده ما نه وړي نه کوم باید ته وګورې دوه څلور سوه روپۍ کوي هغه اصلي غټ بلب اوس په راپسې څوک روزي مړه مړه بس غرمه د خلک ټولو زه دې ورنږدې شه داسې راکړه زه د خلک سره داسې راکړه په غونډونو دي راکړه په مزه خو پام کوه سوچ راووځي دا خو یو 1500 به کوي خو نه څنګه 2000 روپو بله د میډیم جاپاني پې لیکلي دي دا دی نو ولې تا ته خو پته ده مګر دا څه کوې لکه دا څه وایي دا څه مه کوه وایي مه کوې مړه دا وایي مه کوه نه که وایي که زه درته خبره کوم که نه خبرې ده لکه صبر وکړه دا څه چلم کړی دي دا خو جي
بعد حوصلې را روانو نو دې ملګري راته وایي چې هلکه ورشه دا بله پوسټ ما چې یو ډزبو کې نه مونږ را کوز کړو تاسو داسې د سخیر صلاح خان بچي راغلی چې تاسو پردي بلپونه راکوزوئ داسې چل نو که نه کچه تاڼېدار صاحب داسې چل نو چې د خبر رسۍ به موږ خو د ملک او د قام په ترقۍ پسې ګرځو نو ګوره دا سیلې یا باران به راغلی او دا خوار بلب به مات کړی نو ده ته ما وې دا بلب راکوز دا ته د کله نه په وابډه کې شوي چې تا پردي بلپونه راکوزي ها روټیل گزاره خو پولیس والا کوي بس هر ساړي چې دی نو نیغوي مسلمانه ګوته دې راله په دې سټ کې رامنډلې ده وایم داسې چل دی ګوره اوس دا چې دا غټ بلب دی نو زیاته بجلي راکاږي نو موږ خو د ملک او د قام په بچت پسې ګرځو نو دا غټ بلب موږ راکوز کړو موږ وې دې زیاته بجلي خرچ کوي او ګوره اوس په مارکیټ کې د دې بلب قیمت دی 200 روپے نو منگے واپس بازار تا یوسو او کم از کم پا سلویخ 50 روپے خرچ کو اوز خود من گناہگار نہیں ہوں مکم امانا نیخ شا دا ستاسو کور کم ځای کې دی زمونږ کور خو جي د سوري پل د لاندې دی او بلا حصار ګاونډیان یو نو تاسو خو چا داسې لغړولي یې چې دا چا لغړولي نه یو چې دا بس هلته یو اوښته کې ولاړو او چې څنګه ماته اوبه کېښودې هغه په خرو باندې یو ډوچ کې راکړه او داسې اووه اته سانټۍ را باندې واړولې د اوښ کړي وي څه دا به چیلې وه یاره چې څه ووایو هسې یو دومره چانو کو زمونږ د قسمته چیلې شوي وي نو دا چیلې به تاسو پټو نو زه کې ووالې یاره چې مونږ چې چرګ هم پټه کړو نو 2 کاله جیل کې یو اوښ هم پټ کړو نو عمر قید به یو یاره وایم په دې خبرو م راله په سر داڼ که که یو 500 د کیوي نو بس راوباسې چې څو 500 نو اوس ته له 50,000 در کومه خوشحاله که څومره ورته څومره خسته پراته دي ستا یاران دي بس مړه دوی به م والي نو ټولې چیزې یو پوستې یو سارم چې دا شو کړي دا خیختین د دې ستاسو چې څرغې نشته هغه طرف وګوره کېدی شي وی خو والا دا جوړ سم ډېر والي دي که نه څرغې دې خوا دي وای هغې خو سر نشته دا وایي دا خو دواړه پیري پیریان ماماګانې دا جوړ ستا سم ډېر والي دي موږ ته خو سرونه نه ښکاري سرونه چوچو تاسو خدای تباه که موږ بېګا ټوله شپه لو کړې ده تاسو دا زموږ خوب نه دی کړی خدای مات نه کې د خدای بې انصاف